د مرګ تیاری کول، د مرګ نه مخکې د مرګ بعد چې کومه مرحله را روانه ده هغه د پاره تیاری کول، د قبر د پاره تیاری کول، د آخرت میدان محشر د پاره تیاری کول، د الله په حضور کې درېدلو د هغه تیاری کول. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي فاما من خاف مقام ربه، کم څوک چې د الله د حضور کې درېدلو نه وویریدي، ونهى النفس عن الهوى، او خپل ځان له خواهشات او ګناهونو نه وساتي، فإن الجنة هي المأوى. الله رب العالمین فرمایي جنت د دې خلکو دی چې کوم څوک د الله په حضور کې د ودرېدلو د زبه د الله په حضور کې درېږم، الله به زما نه تپوس کوي، زما څخه پوښتنه کوي زما بنده دا دومره زندگی او زما د نعمتونه چې مې درکړي وو دا دې څنګه تېر کړل. د دې ټولو حساب په قبر کې هم کېږي، په میدان محشر به هم کېږي. قبر کې د قبر مرحله موږ تاسو ټولو ته ګوري. حضرت عثمان رضی الله عنه بارک راځي چې کله به د قبر ولید ډېر زیات وژړل. یو چا ورته ویل حضرت د آخرت د جنت او د جهنم تذکره او ذکر وسی ته دومره زیات نه ژاړې، او چې کله د قبر تذکره وسی ته قبر ووینې نو ډېر زیات ته ژړا کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ویل چې ما د رسول الله نه اورېدلې دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي قبر د آخرت د منزلو اول منزل دی، دا اول پل دی، دا اول لار ده. که په دې کې انسان کامیاب سو بیا به په میدان محشر هم کامیابي، او که د قبر په امتحان کې انسان ناکام سو دا به په ټولو مراحلو کې خوار او زار او ذلیلي. نو زه په دې وجه جاړم چې الله رب العالمین څخه دعا کوم الله د قبر مرحله ماته اسانه کړي. علما لیکي قبر هر ورځ انسان ته आवाज کوي، پر انسان باندې ژغ کوي، اے انسان زه د بیگانگی کورم، زه د تنهایی کورم، زه د چنجو کورم، زه دلته د وحشت کورم، زه د تیاری کورم، مال رڼا راوړه، اعمال رڼا راوړه، اخلاص راوړه، د پیغمبر دین راوړه، د خپل زندگی خوش قبر کې قبر وېدا د وحشت زیم د تنهایی زیم ځان سره مرګري راوله. الله رب العالمین دی موږ ته د قبر د تیاری کولو توفیق نصیب کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا قبر د اسې د خاورو یو ډیر م بولی، یا خود د جنت باغ دی یا د جهنم یو کند او کډی دی. الله رب العالمین دی د قبر د پوره تیاری کولو توفیق موږ ته نصیب کړي. او مرګ او قبر دا یو اټل فیصله ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس هر ژوندی شی چې دی دا به د مرګ خوند سکي. او الله تعالی فرمایي د مرګ بعد و انما توفون اجورکم، تاسو د پورا خپل اجر او بدلات الله وې درکوم یوم القیامه قیامت په ورځ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، کم سړی چې د جهنم نه رسو وادخل الجنه جنت ته داخل سو فقد فاز. الله رب العالمین وې دا انسان کامیاب سو. الله رب العالمین وې د دنیا زندگی باندې زړه متړه، د دنیا اسباب او گاډو د دنیا په کاروبار باندې زړه متړه. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله تعالی وې د دنیا زندگی دا دوکې متاع د دوکې سامان دی، دا د دوکه بازی سامان دی، د دوکې په سامان باندې زړه نه متړي. قران کریم کې الله تعالی فرمای افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسانانو تاسو دا ګمان کوي چې الله رب العالمین تاسو تخلیق پیدائش دا فالتو فضول کړی دی، وانکم الینا لا ترجعون. الله تعالی فرمای تاسو دا ګمان دي چې الله حضور ته به تاسو نه راځي. هر انسان ته به مرګ راځي، خدا معلوم نه دی چې دا مرګ په څه حال کې به راځي، دا معلوم نه دی چې مرګ به کله راځي. قران کریم کې الله تعالی فرمای وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، هیڅ یو انسان ته دا نه دی معلوم چې زه به سبا سکو، سبا ورځ به زما سره څه معامله کیږي. وما تدري نفس، هیڅ نفس ته دا نه ده معلومه بأي ارض تموت، چې په کوم ځمکه به زما مرګ راځي. مولانا بجلیگر صاحب رحمه الله هغه واقعا می رایا د سو هغه اسماعیل علیه السلام ته الله رب العالمین سليمان علیه السلام ته الله رب العالمین دا هغه ور کړیو چې هغه به د جنات او د انسانان او د پیریان او د فرشته دا به لیدل. و سليمان علیه السلام ته الله رب العالمین دومره قوت ور کړیو چې د په تخت باندې به هوا والوت، په لږ وخت کې به انتها زیاته فاصله هغه طی کړل. سليمان علیه السلام سره یو دوست ناستی، نو د مرګ فرشته رااله،
هغه چې راله د انساني شکل کې د کم څوک چې د سلیمان علیه السلام سره ناست دی د هغه دوست هغه ته ډېر په داسې کټ کټ په ځیر ځیر ګوري، ډېر عجیبه ورته ګوري. او انسان عادت دی چې څوک چاته داسې په ځیر ګوري نو هغه کرکه پیدا سي، یاره دا سړی ماته څه کوي، سترګې نه راسه کاږي، هر وخت ماته ګوري. نو سلیمان علیه السلام تولیا سلیمان پیغمبر دا سړی ماته ډیر په غصه باندې ګوري، ډیر په ځیر ځیر راته ګوري، د دې څخه خو ما لرې. سلیمان علیه السلام څه وکم؟ وایي شام له هلته مې بوز. نو تخت باندې سلیمان علیه السلام تخت ته حکم وکړي چې دی شام ته ورسو. نو ډیر په تیزه باندې هغه ورسوي. جبرئیل اسرائیل علیه السلام هلته پسې ورغلی چې دی څنګه د تخت سره راکښته سو، فورا اسرائیل علیه السلام د هغه روح واخیست. سلیمان علیه السلام چې بیا هغه فرشته ولیده بیا ورته وویله چې تا دې سړي ته ولې داسې کتل؟ وایي هغه ورته وویله چې زه د مرګ فرشته یم، اسرائیل یم. الله رب العالمین ما ته حکم کړی و چې د ده روح قبض که په شام کې او دی ناستی په یمن کې، یا د ده روح یمن کې قبض که دی ناستی په شام کې. د شام او د یمن مابین کې زیاته فاصله ده او الله رب العالمین ما ته د مرګ وخت را ښوولی و. هغه وخت چې ما کتل وخت کم ولو او دی هغه ځای ته رسېدل، زه په دې فکر کې وم چې دا سړي هلته رسیږي به څنګه، ځکه د دی چې کوم ځای کې ما ته الله حکم کړی و چې په دغه مځکه باندې به د ده روح قبض کوي او دی د هغه ځای څخه ډېر لرې ناست ولو. ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمای وما تدری نفس، هیڅ نفس ته دا پته نسته، هیڅ معلومه نه ده بأي ارض تموت، چې په کومه ورځ په کومه ځمکه باندې به زما روح قبض کیږي. او روح قبض د مرګ نیټه چې پوره سوله، هر انسان ته به مرګ ضرور راځي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمای فاذا جاء اجلهم، کله چې د انسان اجل را ورسیږي د مرګ نیټه پوره سي، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، د مرګ اجل چې راسي د مرګ وخت پوره سي نه یو سیکنډ نه یو ساعت مخته کیږي نه وروسته کیږي، بس په خپل ټیم باندې مرګ ضرور راځي. نو ځکه عزیزانو مرګ د پاره تیاری کول دا ډیر ضروری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکیس من دان نفسه، هوښیار انسان هغه دی دنیا کې چې خپل حقیقت او پیژاندي، زه څوک یم، څه مقصد د پاره الله راستولی یم. وعمل لما بعد الموت، هوښیار انسان هغه دی د مرګ بعد چې کومه زندګي ده هغه د پاره اعمال وکړي، تیاری وکړي. نو هوښیاري دا ده چې انسان د مرګ بعد کم زندګي را روانه ده، نه ختمېدونکې زندګي ده، هغه د پاره تیاری وکړي.